زما یو شاګرد دی اوس هم ډاګی کې امام دی ا د مموند دی وی زمونږ مموندو کې دقه شان د ماشومانو مدرسه وه په کې یو کابلي الفو او قرآن یاداو څوارلس که دیارلس سپاري یادې کړي وي د استاد نه سبق واغستو هغه د کېنه سبق یې وي په سبق کې په قرآن را پرېوته مړ شو کال پسې مور او پلار رالو په دې ملک کې ګرځېدلي وو بیا اخر دا چې ممندو ته لاړو وی دلته هم د قرآن یو مدرسه شته چې لاړو هغه چې وي د دې ماشومانو استاد چې د جنازې له کوم په تلم نو ا ماشومان ناس سبق کې وي دا ابا بابا لاړو یو تکړه ماشومان را پاسې دي بابا خیر راځي څه کوي ودا شان موږ یو بچیو افغانستان ما قرآن را لګلو نور کله هغه په کال کې یو پیرنی مراغي دا اوس د کال د پاسه وخو شو کور ته نه راغلی موږ سره غم به چې مرد کې ژوندې دي هغه ماشومان ورته چې بابا دلته یو طالب مړ شوی دی یو کال کې خو نور موږ ته پته نشته دی او مولوي صاحب به اوس راشي خبره وسلو دغه جلک تا تیر شو مولوي صاحب راغی هغه ماشومان ورته چې دلته کې یو ابا بابا راغلی دي او هغه دا شان یو خپل بچی ګوري دغه مولوي صاحب راغی مولوي صاحب کمره کې کېناستو دا ابا بابا ولا بوتلو راشه درشه وشو مولوي صاحب چای وبوکلو بیا ورته بابا څنګه راغلی یار مولانا د مونږ یو بچی دی مونږ قرآن را لګلو نور کله به کال کې یو پیره دوه راغی دا پیره د کال د پاسه وخو شو رانغی د هغه معلومات کو نو مونږه پاکستاني شناختی کارت وایو او هغې ورته تذکره وي دې شناختی کارت ته کابلیان تذکره وي نو مولوي صاحب د هغه پیزار جامع تذکره ټول سنبال کړو مولوي صاحب پاسې دا پانډه کوټې راواغسي بابا ته دا په خپل لاس وګوره اج بابا سپړدلو نه په جړا شو ودا لما د بچی جامع دي دا علما جوړ کړی وي دا پیزار علما غوښته او تذکره وي د نوم دی زمادان بس بابا جی تقریبا څه د پاسه کالو شو دی وفات شوی دی مونږه ښخ کړی دی د دې کابلیانو یا د دې بعد مامندانو غلط رواج وي وی مونږ دا مړ سپاورو چې کله مړ شي هغه مثال چې کوم دی هغه د مموند وي دا د کې ښخ کي وی دې مونږ وسپارلو بیا به وباسو وطن ته به وړو دا یو غلطه طریقه ده ځانه جوړه کړې ده اسلام کې دا سپارل نشته دی ابا بابا وی چې مونږ به دا خپل بچی راوباسو مونږ به افغانستان ته وړو مولوي صاحب ورته بابا دا ته څه وایې دا خو یو کال شو چې خو خپلې جنازه مړه کړې ده او ښخ کړی یم دی دعا ورته کول نور ته څه غواړې وی نه نه دا به مونږ وړو جګړه جوړه شوه چې مولوي صاحب د کلي مشران راغوښتو چې تاسو راشئ دا شان یو وایمه جوړه شوه مشران د علاقې رالو بابا ته وی چې بابا ته بچي سره څه کوې اوس هغه وفات شوی دی خو خپلې جنازه پې مخلوق کړې ده او ښه ورته ده سر د ما او سر ستاسو زه به خپل بچي وړم یاره جګړه جوړه شوه مشران ورته وي کته نه شي وړی ته دې قبر له لاس وړه کړه بیا بابا وی راخه چې نه راکوي نو دا خبر اوس پړی چې د خپل بچی وینم هغه او دا بدلو هغه مشران یو راو لګېدو واته کسانو ته وی چې د دې خبر دا بارانه نیمه ایسا اوس پړی ټول خبر اوس پړی چې کله د تبع لري کول وخت راشي بیا راوخېږي دا بابا به ورکوز شي هغه شانتي اوسو چې تبع د ورکول وخت راغی ورته دا بابا ورکوز شو
او بیا هم ځان سره کوزه کړه. بابا چې کوز شو تبه یې لرې کړله، بابا په قبر کې بېهوشه شو. مولوي صاحب هغه ځای ناست و چې 10 منټه تېر شو، یو طالب ته یې ورشه دا څنګه ملاقات دی او بابا راوباسئ. هغه چې راغی طالب مړ شو، کتو سره طالب مړ شو. هغه بېسار شو، مولوي صاحب دا څنګه خبر دی. بیا په خپله راپاڅېد او سره طالبان راغلل چې ویې کتل هغه طالب مړو او بابا هغه بېهوشه پراته وي، دې خو راوباسئ. بیا مولوي صاحب او طالبان چې وړاندې شو خبر ته، هغه حافظ قرآن چې و د هغه د دې خپو نه یو تکه شنه څانګه د ګلابو راغلې وه او دې سپېږمو ته یو غټ تک سور ګلاب لګېدلی و او دې حافظ قرآن خندل. چې ویې کتل نه د سینې د پاسه قرآن شریف پروت و، دیم خراب شو ورته. نبی علیہ السلام فرمایي چې د حافظ قرآن په سینه باندې قرآن شریف پروت دی. دا طالب چې دی اوس عالم دی، ډاګی کې اوسېږي، امام دی. ده ما ته خبره کوله چې مولوي صاحب دغه موقع باندې زه خپله موجود یم. دا واقعا ما خپله لیدلې ده چې قرآن شریف د حافظ قرآن په سینه باندې او بالکل د حافظ قرآن خندل او یو تک سور ګلاب یې په دې سپږمو باندې پروت. بیا بیا راواغستو، ابی بابا خو لړو دعا ورته وکړله، غم خور شو. بیا بل غم جوړ شو، طالب مړ شو. دا د قرآن شان دی، د الله تعالی قرآن سره ډېر لوی عظمت دی. دا نن چې تاسو دا بره اسمانونه وینئ، لوړ سپوږمۍ ستوري وینئ، ځمکه، غرونه، دریابونه، انسانان، پیریان، فرشتي، دا صرف دې قرآن ته ولاړ دي. دا دومره لوی نظام دې قرآن ته ولاړ دی چې څومره پورې دا قرآن شریف په دې ځمکه شته، هر څه اسمان به هم وي، لمر به هم وي، سپوږمۍ ستوري به هم وي، ځمکه، غرونه، دریابونه، انسانان، پیریان، فرشتي، دا هر څه به وي. یو وخت داسې را روان دی چې دا قرآن به بره لړ شي. چې کله بره ځي بنګار به کوي، څنګه چې تاسو د دې مچو دا ګبیل پرې کوئ، دا مچه یو طرف ته کوي. د دې مچو یو مشر دی یعصوب ورته وایي، یعصوب مخکې شي دی ورپسې شي او بنګار کوي روانې وي. دغه رنګې دا قرآن شریف په بنګار کې او بره وځي. یوازې د کاټلنګ نه باندې دي، تمامي دنیا نه باندې، تمامي دنیا کې ودا بنګال یو ناشنا انقلاب راشي. چې کله قرآن شریف بره لړ یاد لرئ، نه به دا اسماني بره، نه به دا سپوږمۍ ستوري لمر وي، نه به دا غرونه دریابونه، هر څه به الله ختم شي. قرآن شریف دا معمولي کتاب نه دی ګورئ، دا نظام ټول ده ته ولاړ دی چې دې څومره په ځمکه شته نظام وکړي. چې کله قرآن شریف دومره لوی کتاب دی، دا د خدمت قابل دی که نه دی؟ نو د خپلې پیسې ولګوئ، خپل ځانونه پې ولګوئ، خپل بچي پې ولګوئ، چې دا زمونږ د باقي پاتې کېدو کتاب دا دی.